یعنی ما درته شمال په ټول افغانستان کې یو ولسوالي نه ده، یو ولایت نه ده، ټول افغانستان له هر بخش له هر نگاه سره واقع تباه ده. نورستان خراب و، نو ان شاء الله نو نن افتتاح وشوه د بلال تواب شرکت په قرارداد باندې تقریبا عملا شروع شو نن. آغاز کار سرک عمومی کنر نورستان به ارزش 600 میلیون افغانی ساخته می شود. سرک نورستان کنر 22 کیلومتر طول و 9 متر عرض دارد و قرار است در 2 لات ساخته شود. وزارت فواید عامه افزوده است که کار این سرک میان وزارت فواید عامه و سکتور خصوصی قرارداد شده و در مدت 1 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. همچنین کار تکنیکی و سروی و دیزاین قسمت‌های باقی مانده این سرک نیز در حال انجام است و بعد از تکمیل آن کار عملی نیز آغاز خواهد شد. مسئولان امارت اسلامی که در سفر به این ولایت داشتند ساخت این سرک را یک کار بنیادی عنوان کرده و میگویند در آینده مشکلات ترانسپورتی حل خواهد گردید. د نورستان لپاره دا کومه پروژه اوس راغلې ده، یعنی په افغانستان کې تقریبا په پروژه کال کې موږ 488 دا رقم پروژې درلودې. یعنی ما درته شمال په ټول افغانستان کې یو ولسوالي نه ده، یو ولایت نه ده، ټول افغانستان له هر بخش له هر نگاه سره واقع تباه ده. نو الله جل جلاله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې دغه ولس خدمت په هغه اندازه باندې وکړو لکه څنګه د ولس ضرورت او تقاضا ده. د نورستان او د کونړ د ولسونو انتظار ختم شو او کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و، نو ان شاء الله نو نن افتتاح وشوه د بلال تواب شرکت په قرارداد باندې تقریبا عملا شروع شو نن، او همداشان د تمویلونکی د فواید عامه وزارت ده او تقریبا د پاسه 600 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. او زه د نورستان او د کونړ ولسونو ته د دغه سرک د افتتاح مبارکي وایم. هم استنادي دیوالونه دي او هم برسټوالونه دي چې د غره د ښویدنې مخنیوی کوي، او 6 متره چې په دې کې اسفالټ کیږي او 3 متره شولډر لري، 1.5 متر یو خواته 1.5 متر بل خواته. نو اوس ان شاء الله کارونه شروع کوو ترڅو ژمي کې خو بیا کارونه نه کیږي. نو د را روان کال تر پای پورې ان شاء الله موږ کوشش کوو را روان کال تر پای پورې چې ان شاء الله ګټه اخیستنې ته چمتو کړو. ټول
د امارت اسلامي مشرانو ته ولس ته بیا مبارک ویم او الله پاک دې د ټولو ته کوم هلې ځلې چې کړي د هغې اجر ورکړي. بیا مننه کوو، مزید توفیق ستاسې نه غواړو چې دغه نورستان ولسونو ته شرقي، غربي، مرکزي دا ویګل سرکونه ټول هم داسې اساسي جوړ شي. نورستان که در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد، این ولایت مقصد سیاحتی افغانستان خواهد شد و پس از اعلام ولایت نورستان به عنوان پارک ملی، مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند شمار بازدید کنندگان از این ولایت خوش‌آب و هوا افزایش یافته است. همچنان مردم در این ولایت مشغول کار زراعتیشان میباشند و همچنان به ورزش‌های محلی مانند سنگ اندازی و تیر اندازی نیز تمایل دارند. قابل ذکر است که با اعمار و بازسازی این سرک مشکلات ترانسپورتی باشندگان ولایت‌های کنر و نورستان حل خواهد شد.